سوال کړی دی ډېر ناشنا سوال یې کړی دی چې څوک پرې نه پوهېږي په هغه باندې سر چورلی. سوال دا دی په غور سره یې واورئ. یوه ښځه ده هغې د یو سړي سره واده وکړو او د دغه سړي نه بچی پیدا شو او د دغه بچي سره بل یو ماشوم په یو ځای وسکو. ډېر ځله مور وایي دغه زنانه وایي چې ډېرې پیرې پیس کړي دي. بیا دې خاوند له طلاق ورکړو نو دې د بل سړي سره واده وکړو نو د هغه بل سړي نه زامن او لوڼه پیدا شو نو د اولني سړي چې او زوړ خاوند یې دی هغه ځان له بل واده وکړو د بلې ښځې سره نو د هغه هم بچي او لوڼه پیدا شو. پوه شوې که سوال چې په دې صورت باندې پوه شوې نو سوال باندې به پوه شئ. یوه ښځه ده د هغې زوی دی هغه له پی ورکول ورسره بل ماشوم و هغه ورسره پیس کړي دا پردی ماشوم دی. بیا دغه خاوند طلاقه کړه څه وخت بعد دې بل مېړه وکړو د هغه نه بچي زامن او لوڼه وشو. هغه سړي ځان له بله ښځه وکړه د هغه هم بچي او لوڼه وشوې. سوال دا دی که چېرته دلته رضاعت ته مسله ثابته شي نو دا هلک دا پی چې څکلي دې زنانه د دې ښځې دغه دویم خاوند نه چې کوم بچي دي هغه د ده وروڼه او خویندې به حسابېږي او که نه. دویم سوال دې خاوند چې دا واده وکړو زوړ خاوند د بلې ښځې سره او هغه بچي پیدا شو هغه بچي د دې هلک وروڼه او خویندې دي او که نه. دریم سوال کومې زنانه چې پی ورکړي دی ماشوم له د دې زنانه وروڼه دي او خویندې دي خو صرف د پلار د طرف نه مور او پلار کې شریک نه صرف پلار کې شریک دي نو دغه وروڼه او خویندې د دې هلک ماماګان او تروریانې به حسابېږي او که نه. نو څلورم سوال هغه دا چې کومې زنانه چې پی ورکړي دي د هغې مور ژوندۍ ده نو دا د دې هلک نیا به حسابېږي او که نه او هغې سره لاس میلاولی شي هغې سره مصافحه کولی شي او که نه. پوه شوې ځکه موږ دا خبره کوو چې علم زده کول دا ګران کار هم دی او دا اسان کار هم دی. لکه یو سړی به راشي څه معمولي غونته کې یو فن یو تجربه یو لوبه به یې زده کړي هغه به یادې دی موږ پکې دا چل کوو موږ پکې دا وکړو موږ پکې دغه وکړو. دا یاده کوي دا خبره چې الله پیغمبر ته انا سنلقي علیک قولا ثقیلا موږ ای پیغمبر تعالی ډېره درنه وینا به درکوو. دا دین زده کول ګران دي او اسان دي هغه چا ته چې الله یې ورته اسان کړي او الله یې هر چا ته نه اسانوي. الله یې اساني هغه چا ته چې کې اخلاصي محنتي کوشش. دا علما چې تاسو په دې منبرونو باندې ناستي نه یو ولاړي نه دا ډېر لوی خلک دي زموږ په منځ کې چې د امت دا مسلې حل کول قرآن او حدیث په رڼا کې او دوی له فتوې ورکول اسان کار دی اسان کار دی ګران کار دی. اوس راځو دې مسلې له اوس که تاسو پرې نه یې پوه یو الله هم پرې پوه که نه ما ورته ښه په اسانه باندې دا مسله واضحه کړه. مسله اول به دا حل کوو که چېرته دې هلک یا دې ماشومې کیدای شي ماشوم وي موږ به دواړو جواب ورکړو دا چې پی د دې زنانه څکلي دي د هغې د زوی سره یو ځای که دا 15 رضاعت دا پکې شرط دی 15 پیرې یي 2 کالو کې دننه یعنې ماشوم عمر 2 کاله دی دې کې دننه 15 پیرې پی څکلي دي نو دلته به اوس د رضاعت مسله ثابتېږي. چې ثابته شوه چې او 15 پیرې یا 15 نه زیاتې څکلي دي 2 کاله
کې دننه نو دا ماشوم د دې زنانه څه شو په دې خو پوهېږي که دا ماشوم د دې زنانه څه شو زوی شو ما که په دې هم نه وي پوه دی زوی شو چې زوی شو نو د دې زنانه دا خاوند یې څه شو ولې پلار شو نه دا پی دی خاوند د لاسه راغلي دا مسله خو حل شو که دا اتفاقي مسله شو اتفاقي به دغه ځای کې شو رضاعتو کې اختلاف دی اتفاقي دې کې چې که مسله ثابته شي نو دی زوی دی او دغه مور پلار دی رضاعي ښه هغه سړی څه شو د دې هلک څه شو سړی پلار یې شو که چې هغه پلار شو نو د ده ټول بچي هلکان او جنکۍ د ده رونه خویندې دي که هغه د دې ښځې نه دي او که هغه د دې نه بعد د بلې ښځې سره واده کړی د هغې نه وي نه یې پوه پوه شوې دې سړي واده وکړو بله ښځه وکړه د هغې نه بچي پیدا شو هغه د دې هلک رونه دي که نه دي ولې دا یې پلار دی که لکه اوس یو کس دی د هغه نوم مثال کې عبدالعزیز دی د عبدالعزیز پلار بل واده وکړو او د هغې نه یې زوی پیدا شو یا لور دا د عبدالعزیز څه دي خور دی یا رور دی ځکه چې پلار یو دی که دا سړی د ده رضاعي پلار دی د ده چې څومره بچي دي دا د دې هلک څه شو ای ماشوم وروڼه خویندې دي یو مسله حل شو بله مسله د کومې زنانه پوهېږي چې اوس کې هغه د څه شوه هغه یې مور شوه نو چې هغه یې مور شوه د دې زنانه چې څومره بچي دي هغه د دې هلک یا د دې جنۍ وروڼه او خویندې دي که هغه د رضاعت نه مخکې پیدا شوي او که وروسته یي که هغه د دې خاوند د لاسه یي کم ټیم کې چې اول دې پی ورکول او کم خاوند سره چې با نکاح کوه که د ده نه او که وروسته بل میړه کړی د هغه نه وي ولې مور یې وشوه ولې داسې چېرته نه دي شوي چې یو زنانه د طلاقه شوه د هغې بچي شتي او بل خاوند ته واده شوه او د هغه نه بچي پیدا شو دغه بچي او د دې دا زاړه بچي دا څه دي خویندې وروڼه نه دي خو صرف په مور کې خویندې وروڼه دي پلار کې نه دي شریک دلته هم دا خویندې وروڼه دي نو دا دوه یا درې مسلې حل شوې ښه بله مسله وایي د دې زنانه وروڼه دي او خویندې دي خو د پلار د طرف نه دي یعنې مور کې ورسره شریک نه دي دا د دې هلک یا د دې جنۍ دپاره ماماګان به حسابېږي که نه او حسابېږي به بلکې دا قانون یاد که د دې زنانه که خپل رور دی خپل مطلب څه دی مور پلار کې شریک دی که صرف په پلار کې شریکي او که صرف په مور کې شریکي دا د دې هلک ماما دی ځکه چې د ښځې خو رور دی که نه جدا خبره چې جهاد کې کیدی شي دغه رور زورور دی چې خپل بیا پسې د پلار کې شریک بیا پسې مور کې شریک خو رور خو دی که نه نو دا مسله هم څه شوه حل شوه دغه د دې دا خویندې د دې زنانه دا خویندې چې دي دا د هغه څه شوې تروریانې شوې خالات چې ورته وایي تروریانې شوې نو د دوی سره دې لاس هم میلاولی شي کېناستی ورسره هم شي ولې ځکه چې ترور مور ده که نه او په ترور باندې خوری څه دی حرام دی او په یو هلک باندې دغه ترور حرامه ده پوه شوي په دې مسله اخرنۍ مسله وی مور یې دا مور یې د دې جنۍ د دې ښځې مور د دې هلک نیا شوه چې نیا یې شوه نو نیا د مور په ځای ده هغې سره نکاح حرامه ده او د هلک په هغې حرام ده نو دوی یو بل سره مصافحه هم کولی شي لاس میلاولی شي او د ده په مخ کې هغې ته پردې ته هم ضرورت نشته نه یې پوه ما خپل کوشش وکړو چې یو یې ته واضح کړو اوس دغه تاسو بیا ځان له سوچونه کوئ